السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګریو زل بیا سر مخاطب یم د خپل یوټیوب فانې نه فاضل اکمل افیشل. ملګرو نن را سره بیا په پروګرام کې یو ځل بیا جمید الله ګاونډي صاحب ملمه دی، غزلې به هم تېورو، شعرونه به هم تېورو، خو ستاسو به یو مینه او مننه وي چې زموږ ویډیو به سکیپ کوئ نه، د اخرې پورې به زموږ ویډیو ګورئ. نو جمید الله ګاونډي صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. فاضل اکمل بھائی صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. جمید الله ګاونډي صاحب ستاسو هم ډېره مننه. خو دغه کتونکي ستاسو د غزلو د شعرونو انتظار کوي، نو دوی سره را سره غزل یا شعرونه ډالۍ کوي، نو مننه وی. بالکل جی، ولې نه ملګرو ته به ضرور چې دی نو غزل ډالۍ کوو. غزل دی جی وای دا څنګه نکاحونه دي په څه طریقه کېږي، تملونه نغارې دي لوی واړه پکې ګډېږي. واه دا څنګه نکاحونه دي په څه طریقه کېږي، تملونه نغارې دي لوی واړه پکې ګډېږي. بیمار او مړی پروت به یې په کلي په ګاونډ وي، بیمار او مړی پروت به یې په کلي په ګاونډ وي. وای غم خادي خو ورور دي پروا نه کړي، خوشحالېږي چې خویندې یې شګړې د نیازبین ورور په واده کې، چې خویندې یې شګړې د نیازبین ورور په واده کې. نو ویډي یوې ګوره بیا په نیټ باندې چلیږي، دیګمار په فرمایش رابللی د بر سوات وي، ډېر ښه دیګمار په فرمایش رابللی د بر سوات وي. د کلي هغه نه بیایي وای وریجې خرابېږي، او اختیار د دیګونو د بل کلي د ناظر وي، اختیار د دیګونو د بل کلي د ناظر وي. اکثر پکې په یو پوټي سرونه ډېر ماتېږي، مالدارې کېنولي په حجره کې په قالین وي، ډېر ښه مالدارې کېنولي په حجره کې په قالین وي. غریب خلک د کلي په حجره کې حضر کېږي، او دا ښځې پکې بعضې وي بې سطه ور روانې، دا ښځې پکې بعضې وي بې سطه ور روانې. چې نر مخې له ورشي نو په یوه بله رالوېږي، د سکول واړه هم ناست په انتظار د خیراته وي، ډېر ښه د سکول واړه هم ناست په انتظار د خیراته وي. استاذ ته وایي ټیم شوی ریسس به کله کېږي، او جمیده دا رواج د پښتنو به مې خوښ نه شي، جمیده دا رواج د پښتنو به مې خوښ نه شي، چې کشر رور غریب وي ګوره مشر ته صد کېږي. واه ډېره ډېره مننه جمید الله ګاونډي صاحب.